حامد کرزی وایي کومه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده پردی او تپل شوې جګړه ده. دا چې نور څه یې ویلي دي دا ټول په همدې ویډیو کې درسره شریکوو. که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني وکړئ د ویډیو کتو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. پخوانی ولسمشر حامد کرزي بیا ټینګار کړی چې افغانستان کې روانه جګړه پردی او تپل شوې ده. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي هیواد کې د جګړې په تیزۍ خواشیني ښودلې او له ښکېلو غاړې یې غوښتي دي چې د بندیانو د خلاصون لړۍ ګړندۍ او د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل پرانیزي. د پخوانی ولسمشر حامد کرزي له دفتر رسنیو ته په استول شوي خبرپاڼه کې لیکل شوي دي چې روانه جګړه له افغان قربانۍ اخلي خو په حقیقت کې یوه پردی او تپل شوې جګړه ده. په تیر کوچني اختر کې له 3 ورځني اوربند وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړه یو ځل بیا ډیره شوې ده. ملګرو ملتونو هم په خپل وروستي راپور کې د طالبانو د بریدونو په اړه ویلي خو طالبانو چې په جګړه کې د پام وړ کموالی رامنځته کړی دی. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل سبسکرایب او تر بلې ویډیو ښه وخت.